سلګۍ مړه شوه، فرید لیونی شو. لنډه کیسه. د ښار څخه لرې یو کلیوال ژوند و. فرید او سلګۍ نوي د ځوانۍ موسم ته رسېدلي وو. دواړه به څاروي سړ ځایونو ته بیول، یو بل باندې ډېر ګران و. تل به یې لوبې سره کولې، کلیوالو هم لیدل، رنګ رنګ خبرې به یې کولې. وخت همداسې په تیزۍ سره روان و. دواړو د ځوانۍ مستي زمزمه کولې، خو مینه یې انتخاب کړه. یو بل ډېر ورته ګران و. یوه ورځ فرید وویل: مروره، سلګۍ مې اوس په زړه کې ده، نشم ویستلی یې. زه له هغې سره مینه کوم. او ما هم ورغبرکه کړه، ښه خبره ده، دواړه د ماشومتوب ملګري یې، جوړه مو ښکلې ده. خو فرید وویل د هغې پلار ډېر کبرجن ده، کله به زما مینه ماته راکړي، خو ډېرې خبرې مو سره وکړې. آخر فرید وویل: زه مزدوري کوم چې پیسې پیدا کړم. ما هم ورته وویل: ښه خبره ده، لاړ شه، کار وکړه. څو ورځې وروسته فرید د ایران غم لړلي هېواد ته لاړو. زه هم ورپسې خفه وم. لا ماشوم و. فرید ایران ته ورسېده او زنګ یې وکړ. ما هم پوره ډاډګیرنه ورکړه. د سلګۍ پوښتنه یې وکړه: مالې ښه ده؟ سلګۍ به هم مانه پوښتنه کوله چې فرید څنګه دی، زنګ کوي که نه. هغې ته مې هم د فرید ښې خبرې وکړې، خو دوی جدایي نه شوه زغملی. هر ورځ به دواړو زما نه د یو بل پوښتنه کوله. فرید هلته ایران کې اوسېدو. د ګاونډي کور غلو وهلی و او فرید یې نیولی و چې دې کې ستا لاس دی. فرید زنداني شو. څه موده وشوه، زنګ یې نه کولو. سلګۍ هم ډېره ورخطا وه چې څه چل دی، خو ما به ډاډ ورکولو چې هېڅ نشته. آخر زه هم ورغلم ایران ته. خبر شوم چې بندي دی، خو د ملاقات ورځ مې پیدا کړه. ورغلم. فرید دومره خوشحاله شو لکه سلګۍ مې چې وروستلي وي. یو ساعت مو یو بل په غېږ کې سره نیولي وه. کېناستو، قصې مو سره شروع کړې. د سلګۍ ډېرې پوښتنې کولې. ما هم ورته وویل: ښه ده، کوم مشکل تر اوسه نه وه. فرید ویل چې ډېر ګډوډ خوبونه وینم، هڅه نه چې سلګۍ د لاس ورکړم. ما به تسلي ورکوله چې نه، داسې به هېڅ هم نه کېږي. او وخت ختم شو. ډېرې خبرې یې راته وکړې. کله چې اتاق ته راغلم، ورور ته مې زنګ وکړو چې سلګۍ دې ولیده، نو ما ته زنګ وکړه. سلګۍ سره هم وغږېدم. هغې ته مې دروغ وویل چې هغه بل ځای ته تللی، هلته موبایل کار نه کوي. سلګۍ خوشحاله شوه، خو ویلې چې فرید ته ووایه چې زر راځه، بې صبره یم. ما هم ښه کړه. د فرید 4 میاشتې زندان کې تېرې شوې. زما 2 میاشتې شوې وې چې تللی وم. ورور مې زنګ وکړو چې ابو ناصر، د سلګۍ کور ته جرګه راغلی، فرید کله خلاصیږي زندان نه؟ مالې 2 میاشتې وروسته محکمه کېږي. 1 میاشت وروسته مې ورور زنګ وکړو چې سلګۍ کوژن شو. لړزې ونیولم، خوله را باندې راغله، خو څه مې نه شوی کولی. خبره مې پټه ساتلې وه. فرید به له زندانه زنګ کړو. ما به دروغ ورته ویل چې ښه ده. د فرید محکمه وشو. هغه په 2 کاله بند محکوم شو. ډېر خفه شو. 9 میاشتې هلته وم. راغلم کور ته. فرید زندان کې پاتې شو. کور ته ورسېدم. جوړ په خیري مې وکړه. 1 ساعت وشو، لاړم د سلګۍ خواته. هلته مې څو دورې وکړې. سلګۍ راووتله او ډېره خوشحاله شو. ویلې فرید څه وخت راځي؟ څه یې ونه ویل. ورته ومې ویل چې هغه 2 کاله زنداني شو. ټوله قصه مې ورته وکړه. سلګۍ ژړا نیولې وه، اوښکې له مرغلرې څڅېدې. هغې وویل: زه هم کوژدن شو، خو واده به نه شم، واده کوم. او لاړه. وخت تېرېدو. کال پوره شو. د سلګۍ د واده خبرې روانې شوې. سلګۍ به راته ویل چې فرید ته ووایه ډېره یې یادېدلې، ډېر درته انتظار وم. د واده خبره وشوه. 10 ورځې وروسته واده دی. سلګۍ ناوخته راغله. زمونږ کور ته ورخطا وه او ویلې: ابو ناصر، دا لیک در سره واخله، زه بیا نشم کولی چې تا سره ووینم، خو فرید ته زما له طرف نه ته بښنه وغواړه. سلګۍ ژړله ولاړه. زما هم زړه بد شو چې عجیبه ده، مینه کوي خو خبر نه دی چې دردونه لري. مینه کوونکی لیونی دی،
دې ته روغ مه وایه، ابو ناصر مسافر. شپه تېره شوه، ورځ هم بېګا شو، تر ډېره ویښ و. دروازه وټکېده، ورغلم. د سلګۍ پلار ویلې زما لور له بامه وغورځېده او ژوند یې راته وبښلو. په زړه مې لړزه راغله، وجود مې خوله شو، عقل مې کار پرېښود. حیران وم، ساه اورم. ویلې مور ته دې ووایه چې راشي. مور مې ور ولېږله. زه لکه لیونی له کوره لارې لاړم. هلته مې په چیغو چیغو وژړل. تر سهاره هلته بیرون پاتې شو. سهار اذان وشو، مسجد ته لاړم. خلک راټول شوي وه. د سلګۍ له کوره د ژړا اوازونه اوره. هر څه وشول. سلګۍ مو د تورو خاورو مېلمنه کړل. زه هم څو ورځې وروسته له کلي لاړم. څو ورځې مخکې خبر شوم چې فرید راغلی. له کلیوالو څخه مې پوښتنه وکړه فرید څنګه دی. کلیوالو هم راغبرګه کړه. فرید لیونی شو. کله چې راغی خبر نه وه، خو 2 ورځې وروسته خبر شو. ډېر یې وژړل. د سلګۍ له پلار سره یې جنګونه وکړل. ډېر خفه وه. 1 هفته نه وه شوې، لیونتوب ورباندې راغی. اوس یې هم ډاکټرانو ته بیولی دی. ما هم هغه خط چې سلګۍ را کړی وه خلاص مې کړو. لیکلی یې وه، ته چیرته یې؟ ای ژونده، چیرته یې؟ چیرته تللی یې؟ ای زما تړکیه، څه وخت به راشي؟ ای زما خندا، ولې مې په شونډه نه راسي؟ ای زما خوبه، زما سترګې ستا انتظار کوي. ای زړه نه لري، درد نه کوي، زه د نه یادېږم. ای راشه، ژوند نیمګړی دی. ډېرې مې یادېږي. ستا سلګۍ ستا لیونۍ ده. ستا یادونو ډېره وځورولم. ستا غمونه مې وینه رانه خوري. ستا جدایي مې ناهیله کوي چې ته نه راځې. بیا هم ډېر انتظار کوم، تر هغې چې ستا مې په وجود کې وي. ستا په نوم یم. که کومه غلطي رانه وشوه، ما مه ملامتوه. زه چې څه کوم ستا په خاطر یې کوم. زه د بل په نوم شوی وم، خو ستا په نوم مې ژوند کولو. خفه نشي، ستا غم ډېر زورور دی. ستا جدایي نوره نشم زغملی. فریده، ستا او د ابو ناصر ملګرتیا ده. لاس یې پرې نږدې. ستا ورور دی. تاسې ته ښه ژوند غواړم. زما نن آخري شپه د ژوند ده. یو سبا ورځ هم ستا انتظار کوم. راشه راشه، ما مه وژنه، ما ته ژوند راکړه. ای ژوند راشه، ژوند راکړه. ای ژوند راشه، ژوند راکړه. خو افسوس چې فرید زنداني و، اوس لیونی شوی دی. د کیسې پای.